د مشرانو جرګې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب کمیټې رئیس د لغمان والي سره ولیدل. د مشرانو جرګې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب کمیټې رئیس سناتور قاری میرحاتم ترخیل نن د لغمان والي محمد عصب ننګ سره د خپل کار په دفتر کې په داسې حال کې ولیدل چې د الینګار ولسوال قاضي حبیب الرحمن او یو شمېر نورو مشرانو هم ملتیا کوله. په پیل کې قاری میرحاتم ترخیل د لغمان ولایت د امنیت انکشاف او ښې حکومتوالۍ په برخو کې د ولایت مقام روانې هلې ځلې د قدر وړ وګڼلې. ډاډ یې څرګند کړ چې د لغمان د بنیادي پرمختګونو او د ولسونو د هوساینې لپاره به د ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه د ولایت مقام د شتو پروګرامونو او برنامو په کلکه حمایت وکړي. ښاغلي ترخیل زیاته کړه هر هغه څوک چې د لغمان د خلکو د هوساینې او آبادۍ لپاره کار کوي نو دی به یې ملاتړ وشي او په چارو کې به ورسره له هیڅ راز همکارۍ دریغ ونه کړي. وروسته لغمان والي محمد عصب ننګ نوموړي او راغلو مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د لغمان د پرمختګ آبادۍ او د امنیت د خوندیتوب لپاره بېلابېلې برنامې تر کار لاندې دي چې د ملکي او نظامي ادارو له رهبرۍ سره به پرې په ګډه کار کوي. ښاغلي ننګ د پرمختیایي کارونو په تطبیق او د امنیت په لا ټینګښت کې د ولسونو مرسته او همکاري اړینه وګڼله او له راغلو مشرانو یې وغوښتل چې په یادو برخو کې ملا ور وتړي.